ما الان کې ایم کړی دا LLB مې کړی دا تعلیم مې مکمل ظاهري طور باندې پوره کړی دا خو شکر د تعلیم مې د مار ذریعہ نه ده ګڼلی پاک پروردګار ډېر جاګیر را کړی د 8000 کنال نه زیات وطن لرم شکر ده او دا د کریم رب د خپل مرشد کرم نظر ده چې مطلب دا د مجرد زندگی تیروو د اولاد د منال د مال فتنو نه محفوظ یو مطلب دا هم سره زیاته کو چې تاسو یو ډېر صاحبیت قوم کې یو په خاندان کې یو هغه تاسو پرې ایښی دی و دلته د یو فقیري ملنګي دا اختیار کړی دی لکه دې شاته څه هغه ده حمزه بابا یو شعر به تشریح ته وکړو چې زه چې پوه کړم لیوني زړګي په پته په خندا مې جام ته ورکړه لته نو مطلب دا شو که روحاني مثالي علم خوند واخلي که نه نو وخته د جبلت اشتیاق جسم کیسې مزه نه ورکوي اطمینان نفس خبرې مزه نه ورکوي شما ته نورانیت سره هیڅ نور مودت تک رسائی خپا کرے خاک بشر بن جا دا مسره زیاته که چې تاسو بچی واده یعنی دا تاسو او منال مال فتنون الله پاک محفوظ ساتل دو فتنې دی مولا مشکل کشا وای مال او منال فتنه د خلک په خواص غواړي مال فتنه د قران فرمایل مال او البنون فتنه دوه فتنه دي خو مطلب دا د خلک غواړي خو موږ شکر در دوه فتنه نو شجره باندې مستند دلیل سکی دی شي او که کوم قسم دلیل پر هم وړاندې کېدی شي یعنی د دلیل حکم په باندې څه کېدی شي دا دومره کوشلی سوال مو وکړو تاسو ته ما مخکې عرض وکړو چې الله پاک فرمایل چې كنت کنز مخفیه فاحببت ان اغرف فخلقت نور محمد و آل بیت محمد زه پټه خزانه وم چې ما محبت پیدا سو چې ما پیچان دی اوسي نو ما خپل حبیب او آل پیدا کړ مینه صدا سانحه د زندگی ده مینه صدا سانحه د زندگی ده یو رنگینه افسانه د زندگی ده چې پکار د بېقدرۍ ضایع نکړي چې پکار د بېقدرۍ ضایع نکړي قیمتي هر لمحه د زندگی ده او حقیقت چې د مرګ څومره تریخ لیده شي حقیقت چې د مرګ څومره تریخ لیده شي افسانه دومره خوږه د زندگی ده او مینه وای نفرت چې له نفرت وای مینه وای نفرت چې له نفرت وای د بهلول دا عقیده د زندگی ده قدرمنو کتونکو سلامونه مې در واخلئ سمر افریدی یم الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ خوشحال وئ او د خپل صحت په جامو کې پټ وئ دا وخت را سره ډېر یو نوموړی لیکوال شاعر ادیب نثرنګار د مروتو د سیمې تاسو یې پیژنو هیڅ د تعارف محتاجه خو نه دی خو بهرحال دی خپل تعارف هم کوي قدرمن محترم اقبال بهلول مروت صاحب موجود دی د سره مرکه را جوړه شوې ده مرکه د ادبي سیرې او په ادبي سیرې کې مونږ د ټولو نه مخکې راځئ چې ټول د انګازي ټي وي قدرمن مینوال کتونکي اورېدونکي مشر بهلول صاحب ته په خپل پروګرام کې ستړي مشي او په خیرالي ووایو د ټولو نه مخکې د مشر په خیرالي او ستړي مشي ووایو بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د تاسو انګازي چینل او د سمر افریدي صاحب مشکور یم ممنون یم چې موږ ته دا دومره لوی اعزاز راوبخښلو چې دا مرکه زه د کوم چینل دا موږ سره سازه کړه او زه خپلو مینوالو ته مخامخ کړم زه د سمر افریدي صاحب او د انګازي ټي وي چینل مشکور یم ممنون یم ډېره مننه مشره تاسو خو داسې ده چې که چانه پټ نه یو خو بهرحال د مرکې هغه وي دا وي چې مونږ ستاسو پېژنګلو خپلو مینوالو سره هم وکړو تاسو یې خپلو مینوالو سره هم وکړو چې ستاسو نامه او ستاسو قلمي نوم کومې علاقې سره تعلیم دغه را سره شریک سمر صاحب زما خپله نامه محمد اقبال ده جی بهلول زما تخلص ته او لکي مروت سره تعلق لرم په ملت افغان یم په قوم پښتون یم په قبیله مروت یم په خیل سخیل یم او شاعري ابتدا مې شپږم جماعت نه کړې وه پروفیسر رحمت الله درد د پښتو د غزل د جدید غزل ترجمان شاعر ده هغه زما سکه ماما ده او د
شاعري مقصد دا ده چې له کور نه مطلب موږ ته یو ماحول ملاو چې پروفیسور رحمت الله درد غوندې انسان سره موږ مطلب دا د بچپن تیر سو موږ یو بل مشهور ورو حاجي کریم خان صاغر صاحب هغه به هم شاعري کوله خو باقاعده شاعري آغاز مې د خپل قدرمن استاد او مرشد افګار بخاري ناستې پاستې نه سوی ده باقاعده شاعري مې د افګار بخاري د ناستې پاستې نه سوی ده. ډېره مننه بهلول صاحب سوالونو طرف ته راځو چې تصوف مونږ څه ته ویلی شو؟ سمر افریدي صاحب تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو د تصوف متعلق. تصوف دومره دقیق او باریک موضوع ده چې په دې باندې یو نشیز چې خبرې کول ډېر مشکل کار ده. ما ډېر چینلو سره په تصوف باندې خبرې کړې دي. اول تاسو ته تصوف مطلب دا د معنا صف نه ده. تصوف بنیادی طور باندې دوه حالتونه دي. یو ته تصوف نظری تصوف وایي یو ته بصري تصوف وایي. یوه نظریه تصوف ته او یوه بصري پریکټیکلی تصوف ته. مولا مشکل کشا فرمایي چې د انسان نهج البلاغه چې هغه تشریح حمزه بابا هم کړې ده چې د انسان د درې عناصرونه ترتیب سوی ده حیوانیت ملکیت او انسانیت. نو حیوانیت عنصر په وجه انسان تعلق د مادي کائنات سره ده ورور سره ده مور سره ده پلار سره ده معاشري زندگی څومره دنیاوي زندگی ده دا او چې کوم مستپاک پروردگار د حیوانیت عنصر موږ چې شه ده هغه په وجه دا تعلق ده. ملکیت عنصر په وجه موږ تعلق آخرت سره ده مرشد سره ده امام سره ده رسول سره ده الله سره ده. اوس کچېرې په انسان باندې د حیوانیت عنصر غالب سي نو انسان به کټ مټ حیوان جوړ سي او که انسان باندې چیرته د ملکیت تصوف غالب سي عنصر غالب سي به کټ مټ فرشته جوړ سي. الله منشا دا ده چې انسان د ملک جوړ سي نه الله منشا دا د مشیت دا ده چې انسان د حیوان جوړ سي. الله منشا دا ده چې انسان د انسان جوړ سي. نو دغه د مینټین کوونو لپاره د دغه انساني معراج تر رسولو لپاره چې بهترین کومه د سلکیت لار دا تصوف ته. تصوف انسان اونس نه مشتق ته اونس درې حالتونه دي محبت عشق مودت د دغه پریکټیکلی شکل ته تصوف ویل کېږي. تصوف د سلکیت د لارې هغه جدوجهد هغه ریاضتونه دي هغه کمهوکه اقدارونه دي چې کوم تا تزکیه نفس او تصفیه قلب ته د من الحق نه الحق سفر چې متوجه کوي او په دغه لارې دی روانوي چې انساني معراج د عمراني معاشرې چې هغه اقدار ته خوره کې د تصوف د کښلي تعارف سره د اختیار کوونو سره چې د عمراني معاشره پې کښلي وي. او تصوف غیر متنازع موضوع ده په دې چې مطلب دا د شیعه سنی دیوبندی بریلی دا د ملي تصوف نه دا د ملت تعصب نه دا د مذهب تعصب نه دا د مسلک تعصب نه پاک تا. ما یو شعر ده چې څه که هندو که عیسائی که مسلمان جوړ شوې منم د اعلی دمزاد د که انسان جوړ شوې. نو تصوف ته انساني اقدار شوي تصوف ته انسانیت معراج ته رسول یو بهترین وصف ته. بهلول صاحب فنا فی الشیخ دا کوم مقام دی؟ فنا فی الشیخ هغه مقام دی چې مطلب کله انسان د تصوف سالکیت لارې ته راشي که نه په دغه من الخلق نه الحق طرف ته سفر شروع کی نو د هر رایرو دپاره د هر منزل دپاره یو رهبر ضرورت وي که نه چې هغه رهبر چې هغه تر خپله دارالسلام پورې من الحلق نه الحق سفر د خپله طی کړی وي د دغې لارې مشاهدات د دغې لارې واقعات د دغې لارې ثانیات نه خبر وي نو هغه مرشد هغه هستی کته باینوست من الغای ما غای او مرشد جلا جلا کړل. قرآن فرمایي مرشد هغه هستی ده چې کله انسان په سالکیت صراط مستقیم باندې دارالسلام طرف ته روان سي نو هغه مطلب دا ده په قدم قدم باندې چې کوم د فجار نیټورک ته او د ابرار نیټورک د کائنات د کوم ظاهري بارې سربن بارې عجبن فیصلې په دوه نیټورک باندې چلیږي. زوج دا کلیه ده چې یو طرف ته د شیاطین نیټورک ته چې اخته قرآن فجار نیټورک وایي یو طرف ته د رحمان چې اخته قرآن ابرار نیټورک وایي. نو فجار دا ډیوټي ده قرآن دا فرمایي چې په صراط مستقیم ناستي خلک دارالسلام لارې نه ګمراه کوي جهیم طرف ته مونځي. نو مرشد دا ډیوټي وي چې هغه د فجار اغوا کوونو نه تا بچ کې په صراط قایم دی قایم وساتي او دارالسلام طرف ته تاره بری وکي. نو چې کله انسان د چا پیروي کوي کنه نو پیروي کېږي پس چې اکثر تا مینه محبت دي نو د اطاعت او اتباع دوه صورتونه دي
اطیع الله و اطیع رسول د الله او د الله اطاعت دی وی او دی کیږي اتباع د ذات کیږي ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله اتباع او اطاعت دا فرق ته چې مرشد به د اطاعت سره اتباع کوي نو اتباع کیږي پس چې هغه دارو مدار په محبت باندې دا هغه استی چې هغه ته هغه آثار هغه علامات هغه کیفیت وویني چې تا د باندې دا یقین علم الیقین نو حق الیقین جوړ چې دار یاستی دارالسلام ته رسایي ستده نو دارالسلام د پاک سرور کائنات دغه محترم کورنۍ ته ویل کېږي الله يدعو الى دارالسلام الله تاسو دارالسلام طرف ته دعوت درکوي نو دغه الهي دعوت چلون کی نام مرشد ده او چې شمال دا ته مطلب 100% یقین وسی سرور کائنات بهترین لم صلی الله علیه وسلم له طرف نه تا ته اشاره تا ته مطلب دا ده چې اثار ملاو شي چې دا تا مرشد د دغه ته وسپارلې نو بیا به هغه په محبت چې د هغه پر رنگ چې به داسې رنگ سي چې هغه به مطلب دا د منتوشد تو منشد هغه به مطلب په هغه ذات نه به د سیوا تا ته بیا بس یو ته مې پړه داسې مسلط په نظر کې مې دا واړه جهان ورکته نو خپل جان سپارل شیخ ته یا مرشد ته دغه محبت چې مکمل خپل چې د په دنیا کې د بل واقدا صفات سبب د خپل ځان اختیار سي نو خپل واک اختیار اخت سپارن مولا جعفر صادق علیه السلام فرمان ده چې چا په دې دنیا چې جنت مندک هغه د جنت سوال کوي په جنت په دې دنیا باندې عافیت څه د خپل جان خپل مرشد ته سپارل دي او کل نفس ذکر وترینه الا اصحاب اليمين فی جنت قرآن فرمایي چې خر نفس په خپل کسب باندې رینده اصحاب الیمین نه سوا چې پاغه جنت چې دي نو هغه مطلب دا چې کوم جنت طرف ته دارالسلام طرف ته کوم رایبر چې هغه تا سرور کائنات کچری نه ملاو سی طرف ته اشاره وسی چې دا تا مرشد دا بتا مطلب دارالسلام ته رسوي دا طرف نه موږ دعوت چلون کړه د دارالسلام نو په محبت چې انسان خپل واک اختیار اخته وسپاري نو فنافي شیخ دا مقام سي نو بیا فنافي شیخ مقام ټول سلسله چې څومره دي رسیدلې ټول مطلب دا د مولا مشکل کشانه د تصوف د چې څومره سلسله دي کده طریقت عام غوښه شه ده طریقت خاصه غوښه شه ده طریقت خاصه چې کوم داخته مش فکر وایو للفقراء الذين اخسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض نو فکر طریقت خاصه ده تصوف طریقت عامه ده فکر چې ذات به ذات مشاهده کیږي تصوف چې ذات به صفات مشاهده کیږي مقصد اهداف ته واړو یو ده د خدای مخلوق د بلایی د خدای مخلوق ته خیر رسون د خدای مخلوق دارالسلام طرف ته بوزول خلقو چې د مینې محبت د اقدار او خورون نام تصوف ته نو چې سمال تفل مرشد محبت چې دغه ته ورسېږي چې تا د خپل واک اختیار ته وسپاري بهلول صاحب ډیر خلک تصوف خنه غني تاسو څه خیال دی بالکل دا سدا چې مطلب دا د چې هر نظریه ما مخکې ارتو کو چې تصوف دوا حالتونه دی یو نظری تصوف ته یو بس تصوف ته نظری تصوف د تصوف نظریه ده بس تصوف د تصوف پریکټیکلی شکل ده یو انسان تفسیره کوي و خبره وویني مطالعه سره چانه وار وی کتاب کې وګوري دغه متعلق یو نظریه جوړه کی نو هغه چې مطالعه څه یا کوم خلکو نه چې ډېر د صوفیا او اقوالونه یا کومه نتیجه اخذ کی نو اخته نظری تصوف وای بس تصوف چې مال انسان پریکټیکل د سلکیت په لارې باندې روان سي او من الحق نه ال الحق پورې چې دغه لارې شي کوم مشاهدت تات باندې کیږي کوم رازونه پتا باندې کولاو کیږي د فطرت نو هغه مطلب دا چې اکثر صوفیا او بیا ځکه داخله کوي چې نوذ بالله من ذالک دو داوی وکړي او دا وکړو دا چې مالته ته انسان مثالی علم تا مثالی علم انسان درې صورتونه دي اوس ما مخکې ارزو کوم دا دومره ګران ټاپک ته چې انسان هر شی مولا مشکل کشا په درې سو تقسیم کړه دا یو ظاهر ده یو باطن ده یو سیر ده لکه علم ده معرفت ته حکمت ته لکه شریعت ته لکه څرنګه مطلب انسان جسم ده نفس ته روح ده جسم موږ افعالی علم ده دې ته جبلت ویل کېږي دې سره اشتیا تړلی ده نفس موږ قولی علم ده دا موږ سریش ته دې سره اطمینان تړلی ده روح موږ فطرت ته دا موږ مثالی علم ده دې سره موږ روح تړلی ده دې سره تسکین تړلی ده چې کله انسان دارالسلام ته ورسېږي او روحانیت په لحاظ سره روح اعظم حمزه بابا د ډیره خپل تشریح کړی دا چې د هرې سلسله روح اعظم مولا علی مشکل کشا ذات ګڼلی دا نو چې هغه روح اعظم سره ته څه مال سوال تا قایم سي او واپس مطلب دا تا د من الخلق نه الى الحق نه من الخلق تر ورته چې دا دارالسلام ته دعوت چلوا نو هغه بیا پریکټیکلی چې دغه لارې چې کوم مشاهدات اوسي چې وویني
چې واروي ځینې مطلب دا د چیرته کیسه واړی یوه خبره کوي خو څوک بیا چیرته مطلب دا د خپلې مشاهده په خپل انداز بیانوي لکه مشهور یو واقعه کلندر بادشاه بیان کړی چې 3 کسان وی علاقې ته لاړل بدل زبان و نو هغه ویله چې مثال فرض کړه ټیک مړی خوړه ټیکل نه بعد به دا فلانه خورو نو یو ورته ویله چې انګور به خورو بل ورته چې مطلب دا د عنب به خورو بل ورته ویله چې رایب په خورو ګریپ په خورو نو الفاظونه بدلو چې دکان ته ورغلل ټوله یې وته ګوته ونیوله چې مطلب خو مقصد خو هغه انګور و که نه نو لارې ټولې ورغلې دي در یو ده چې کوم خلک په تصوف باندې اعتراضونه کوي هغه خپل مطلب دلیلونه دي خپل نظریه لري هغه ته موږ مطلب دا غلط نسو ویله او چې کوم مطلب دا د موږ تصوف پریکټیکلی دا زندگی چې دا مشاهده دا کیسې ولیدلې په کیسې باندې پوسټ نو هغه مطلب دا د چې اوس دوه سره ارګ نظریه چې وګورې کنه هغه دوه قسمه خلک پیدا کی متشددان رویه یو دومره زیات محبت وخت دومره لاړ چې غلونه کار اخلي افراط نه کار اخلي یو دومره مخالفت چې راشي تفریط نه کار اخلي که تو وګورې مولا مشکل کشا متعلق خوارج وخت نعوذ بالله من ذلک اسلام نه خارج کو او هغه چې کوم نو سیریان دی یو خدای وګاڼو قائد اعظم ته وګوره څوک مطلب قائد اعظم ورته څوک کافر عام کس ته وګوره چې کوم مطلب دا داسې نو هغه متعلق دا خبره بیا صوفیا چې کوم مشاهده وسی او هغه نه بعد کوم هغه درې پښیو یا وایات یا شتیات یا تسریات هغه صوفیانو نه کیږي چې کوم مطلب دا د دارالسلام عین حقیقت ته ورسیږي نو هغه تسریات داسې خبره کوي چې هغه د په پردې چې کوي او یو مطلب دا چې شرعي اصولو نه بار نه وځي په کیسې باندې پوسټ نو موږ ته خپل مرشد بداوي چې بچا شریعت قال مصطفی ده طریقت افعال مصطفی ده معرفت حال مصطفی ده حقیقت کمال مصطفی ده دا واړه یو بل سره تړلي دي شریعت حمزه بابا شاید دا خبره کړې ده چې شریعت په مثال د خوراک ته اوس که ته مطلب دا د شریعت چې د خالی مالګه نه واچوي که نه چې کوم شریعت نه بارسي شریعت ترکي نو هغه مطلب دا د ګمراهي طرف ته لاړ سي بیا چې کوم خلک طریقت ترکي نو هغه مطلب دا د شاته پاته سي ولې چې هغه کوم روحاني منزل د مثالي علم ده چې کوم چې انسان مطلب روح تسکین ملاویږي نو هغه بیا مقصد مغادیفونه پاته راشي نو مطلب دا د اوس دومره لاند وخت زه بار دا خبر کوم چې کاش دومره ټیم وای چې مطلب موږ تصوف قرآني اصطلاحات ته بیان کړی وای د رسول پاک متعلق چې تصوف متعلق چې فرمایي اوس که مطلب دا تصوف متعلق د تشریح تشوریک چې هغه د ماده اشتقاق الصف نه ده صفا صوف قرآن پاک چې مطلب دا لفظ صوف راغلی ده صاف راغلی ده مطلب دا چې حدیث مبارکونو چې دا تصوف ذکر راغلی ده او قرآن چې الله پاک فرمایي چې کله د مینا چې کوم جناور حلالیږي که نه نو هغه مطلب دا د کوم قطار چې ودرېږي ته ثواب الله پاک فرمایلی دي لکه څرنګه الله پاک فرمایي چې والبدن جعلناکم من شعائر الله لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله فیها صواف هغه غټ جناور چې تاسو لپاره ما نشانی جوړ کړی دي تاسو چې کله قطار چې صف در صف ودرو نخر کوی قربانوي نو اخ صف یعنی هغه قربانی هغه اجتماعي هغه تصور چې هغه مطلب دا د خپل ځان داسې پیش کی چې هغه بل قربانی ته خپل ځان مکمل پیش کی نو داسې مطلب دا د کتو ګوره رسول پاک صاحب الاولاق په یوه غزوه چې مشهور واقعه ده چې عبد الله بن عمرو بن حازم او یو بل صحابي و حضرت عمرو بن جموح دا دوه په یو موقع شهیدان سره چې رسول پاک ته چمال دو لاشونه مبارک شیسل نو رسول پاک د دو متعلق دا فرمایل چې اطفنوهما فی قبر واحد فینهما کانا متصافین فی الدنیا دا دوه سره تاسو په یو قبر چې شخ کو دا دوه سره په دنیا چې متصافین وو یعنی صفاز روال وو دا ته مقصد د تصوف هم دا ده چې صف معنی دا کېږي چې منتخب کولی تا به کتلی اسلامي جنګو چې کله به مطلب دا د اسلامي جنګونه کېږي او هغه کله فتح حاصله سي او هغه کوم مال غنیمت راشي نو هغه مال غنیمت اول چې کوم سرداري د جنگ اخته پیش کی او وخت چې کومه برخه د ټولو تقسیم نه مخ چې خپل برخه واخلي اخته الصفی ویل کېږي نو هغه صفی مطلب دا چې کوم زړونه چې الله پاک خالق حقيقي خپل ځان ته
خوش کی او هغه چې خپل محبت مودت واچوي نو هغه ته صوفي ویلی کېږي. اوس مطلب دا ده چې زه تا سره مطلب دا ده په دوه خبرو باندې الله پاک دا هم ویل چې هم ناس من افناء الناس والوازع والقبائل لم تصل بينهم ارحام متقاربه تهابوا في الله ولا تصافوا تهابوا في الله وتصافوا. الله پاک دا فرمایي چې ما په امت به مختلف قبیلو ما په مختلف علاقو نه خلک جمع سي او هغه به خوني رشته یو بل سره نه لري خو هغه به د ما محبت چې او مطلب دا د صفا زړه په وجه دا ته تصافونه مطلب دا چې هغه زړونه به صفایي. صوفي وایي هغه ته چې هغه زړه صفایي د دنیا کا دولت نه هغه سره نه مذهبي نه مسلکي نه ملي نه ملتي هیڅ قسم تعصب نه هغه زړه د الله پاک خپل مینې لپاره استفا کړای منتخب کړای چې ځکه فقراف تصوف ادا نه راکړي چې کل دی بل کل دی خیر دم دم خیر هر دم خیر جی جی تیار هر چاته خیر غواړي ته صوفي خواته د فقیر خواته د صوفي ولی خواته به د تفرقي خبره نه واوري تکه قلندر بادشاہ تلار سي تکه معین الدین اجمیری بادشاہ تلار سي تکه جلال الدین بخاری بادشاہ تلار سي تکه بری سرکار تلار سي تکه پیر بابا تلار سي ته پته ده نه کې محسوس ده دی بندي ده دا بریلی ده دا عیسائی ده دا شیعه ده دا قلندر بادشاہ متعلق راځي چې ډاکټر لیاقت عمران ته شوی ول خلک وایي چې د قلندر خواته شرک کې بدعت کې نو دوی ورته چې بچي هر چا خپل یو نظر راوړی خپل سوچ راوړی دا ذکر د محمد علی بیت محمد دا په مثال د برانه ده د صوفیا او ذکر بران په ګلستان هو وريږي په ډیران هو وريږي ما د انفعال ډیران دا چې بدبو چی غسی ما د انفعال خوشبو چی غسی نو چې دا ته کوم خلک بدعت چاته به بدعت لیدسي څوک د معرفت راغلي دی او ته معرفت لیدسي څوک دلته د ولایت خیر راغلي دی ته به ولایت لیدسي چاته به شرک لیدسي نو مطلب دا د خورچا د خپل ظرف د خپل ما د انفعال باندې ډیپند کوي کنه نو هغه نظریه چې څوک تصوف نه مني او هغه اسلام سره متصادم غني نو خپل نظایر دي خپل دلایل دي څنګه مطلب تیشت ملحدین او موحدین دي او خپل نظایر دلایل دي خپل ثبوتونه لري هغه خپل دلایل خپل ثبوتونه لري نو دا جګړه لا زال روانه ده او دا تصوف هر مذهب کې استه ده هندو مت کې استه ده عیسایت کې استه ده يهودیت کې استه ده دا یو مذهب نسته کال همي مذهبونه دي لکه مونږ اسلام او عیسایت او یهودیت دا الهامي مذهبونه دي کا او همي مذهبونه دي بت پرستی د آتش پرستی د په ټولو کې تصوف موجود ده تصوف ځکه په چې موجود ده هغه بنیادی اقدار دي چې هغه انسان په یو کېږي مشت مرشد شمال مطلب د دارالسلام په دغه سفر باندې نو مشت دا خبره کړې و چې بچي چیرې به متنازع خبره نه کوي جی د چا مذهب د چا مسلک د چا ملت د چا قومیت متعلق په داسې خبره نه کوي چې هغه عزت نفس چا په مجروسي مستوکم داسې مرشد چې درې خبرې دي محبت عشق مودت دا ټاپک پچېړو کبه ډیر تا تزوی بیا فنون لطیف ادب چې چشته ویلای کیږي شاعری د مصوری د موسیقي دا غیر متنازع دي او کبه ډیر مجبور اسی بیا هغه تصوف ته نو تصوف مطلب دا د روحانیت دا سه پیرو دا چې مطلب دا تعصب نستا تشدد نستا اوس یو کس په پیدا سي په صوفي پران سي به صوفي جامع به غوستي نو هغه په تصوف پران سي مطلب دا د نفرتونه پیلاو کوي دا به پیلاو کوي خدا خو مطلب دا د صوفي نسي کېدای ټیک سه عالمان وایي چې په قران کې د احسان صحیفه د تصوف د پر راغلی ده نو په دې باندې تاسو څه خیال دی قربان دې سم مخکې ما عرض وکړو چې مولا مشکل کشار شیونه په درې جوړ تقسیم کړی دي لکه مطلب دا چې ظاهر دا باطن دا سر دا اهمیت سر تحصیل وی کنه جی علم دا معرفت تا حکمت تا جسم دا نفس تا روح تا تدبیر دا تدمیر دا تقدیر دا چې شیخ له په درې سو تقسیم کړی دي موږ کوم اهل نظر خلک دی هغه هم په درې سو تقسیم منشوي دي علما عرفا او روشاک علما هغه خلک چې دی وی انسان تزکیه نفس تصفیه قلب په ثواب او عذاب باندې کوي جی جی تا ته وای کدا دی وکړو خدا ته دا ثواب ملاوي کدا دی نو وکړو دا عذاب کدا دی وکړو دا عذاب د کنه ته امر بالمعروف یا نهی عن المنکر چې څه کوي په دوه کې سو باندې کوي عرفا تا بی مورجا کیفیت تو باندې تربیت کوي تزکیه دی کوي تصفیه قلب دی کوي جی او خپل دلایل دی خپل طریقت خپل یو طریقه د تربیت د انسانیت میراث رسول د مذهب پر رنګ شي او شاک صرف د فراق او وصل خبرې کوي یو ستا خاطر لري خاطر کې ستا بالو لیونه خوف د عذاب نه لري تمه د ثواب نه لري نو علماء خبره چې کوم دلایل دي هغه نه موږ مطلب دا د
معذرت سره دا خبره ما یو شعر ته چې بهترین مذهب اسلام دی بدترین خلکو په راج دی دا مې قول د مرشد دی په دې قول کې حکمت پټ دی نو مطلب دا د هر چا خپل سوچ ته خپل اپروچ دا نو علماء چې کومه خبره کړې ده هغه په خپل نقطه نظر سره کړې ده کنه هغه داسې کتلې دي حمزه بابا یو واقعي بیانې چې درې وړاندو نو راغله یو هتی ونیوه لکه څنګه موضوع کړو وی غوږ نیولای وی افخ نیولای و وی لم نیولای نو چې لم نیولای دوم وخت او تو چې هتی سره دغه تل پړی په مثال ده رسۍ ده او چې چا غوږ نیولای نه پته کړو چې هتی سره ده ویل چې پکې غوندې ده او چې چا په خني ولته څنګه ویل درخت غوندې ده نو چې چیرته کوم چا مشاهده سوي وکنه څنګه وخت پیښ سوي نو هغه څه بیاناو علماء خپل نقطه نظر ده او رفاع خپل نقطه نظر ده او موږ شاو خپل نقطه نظر ده چې ته بیان مو چې یو ستا خاطر لري خاطر کې ستا بالو لیونه خوف د عذاب نه لري تمه د ثواب نه لري عشق چې خدا نه وي چې یو بل ته په لاس ورغلو عشق خو نام دی خپل نفي ده خپل جان خطزات نفي کوون دی اول د الله ما لا لم دا چې ډېر فرق لا معنی نه کېږي ما معنی نه کېږي لم معنی نه کېږي نو مطلب دا د عارف هغه د دشتل مطلب مخکې چې د نشته په مفهوم باندې خبرې چې د زه احساس مې ختم کړو زه شوم اوس ته ګورم ځان راته خپل ښکاري نو مطلب دا چې ته به د خپل محبوب مخ چې خپل ځان ختموي دا اوږده وایزونه دا اوږدې خبره د علماء او رفاع کار د موږ اشراقو دا کار ده چې موږ د جانان خدوخال د جهنان وصال او د فراق خبرې کوو او مطلب دا اوږده بازونه دا مو علماء او رفاع او تفریح دي موږ د کوي د محبت عشق مودت خبرې کوو ډیره مهرباني بهلول صاحب مخکې سوال طرف ته راځو په دام کوی چې وحدت الوجود څه دی او شهود وحدت الشهود څه دی تاسو مخکې ما عرض وکړو چې دا دومره مطلب ده په دې باندې باسونه سوي دي لکه څرنګه مطلب نیست او هست خبره ده نیست او هست مقابله مکر د رب د یو قوت ته چې غالب په هر طاقت سي طاقت یو ګوش شی ده قوت یو ګوش شی ده په دې باندې بیا خبره جوړو تاسو د سوال کو وحدت الوجود وحدت الشهود د تصوف په اصطلاح چې مطلب دا د یو کې دل زب په امست خبره ته کوم دومره ګران اصطلاحات ما یو دنیا بنی عربي دو کوم د نظری تصوف ول دي پیش کړی دي کنه چې یو عام انسان مطلب دا د پغ باندې سر نه خلاصېږي ډېر ګران څه کنه ځکه خلکو مطلب دا د چې دا وګڼه کنه چې تصوف نعوذ بالله من ذلک ډېر ګران کار ده ګران کار ده خو ګوره یو تصوف یو شی مطلب دا د چې ثمرات ته وګوري کنه بینیفیشري ته وګوري کنه چې کوم صوفیا دي اوریجنل صوفیا دي دا ما په خپل یو لیدل یا یو کېدل جی اوس تاسو ته مخکې ما دا خبرو کو چې وی زرې نه واخله تر کمپلیکس پورې په کیسې باندې پوسله خود نه واخله تر خدا پورې دا ته اوس په دې باندې خبرو وکړو چې اوس مطلب دا ته ما اوس دا ویل چې دارون وایي چې ارتقا په داسې سوي دا موږ وایو چې نزول نه سوي دا چې د خپل د حق تقسیم شکل ورکړي په خدای ځکه نه انسان ګران دی چې دا تصویر جوړ کړو بیا بل ته ونه کتل مسویل داسې شو په خپل سیدا ستا په تصویر كنت کنز مخفیه مې چوپ او خزانه فحببت چې ما محبت پیدا سه نو غرفه چې پېچان فخلق محمد علی بیت امام چې ما خو چې ما محبت پیدا سه چې ما پېچان دی وسی نو ما خپل حبیب آل نور تخلیق د کائنات ته پېچان دی لپاره محبت تخلیق کون د انسان وجود چې کومه خرقه ور واغسته بشریت ته الله نور قدیم ده نو وخت چې کوم سره محبت کوم سره نشتای کوم محبوب غني نو هغه به قدیم وي کنه که هغه حسن به حریص خو بنوي کنه به جمال چشتن وي کنه اوس په دالته بیا جمال او حسین جمیل او حسین چې ډیر فرق تا نو مطلب دا ده چې حسین یو حسن دا غیر خدوخال ده فنا لري عارض ده اکثر کوم نسبت ته هغه عارض ده صحیح جمال موضوعي ده اکثر چې کوم نسبت ته مودت ته موضوعي ده هغه نفن مولا چې الله پاک چا سره محبت ساتي نعوذ بالله من ذلک هغه محبوب قدیمی حدیث په نعوذ بالله من ذلک حسن خو حدیث کې دایسي جمال خو حدیث نسی کې دای کنه جی نو مطلب دا چې دی الله خپل پہچان دی پاره څه شي پیدا کړ یو مثل ده یو مثل ده ليس كمثل شيء ما چوک مثال نستا هو سميع البصير ز سميع بصير مثال مې نستا خو مثل مې نستا وجعلنا من السماء وجعلنا مثل الله في السماوات والارض ما مزکی اسمان چې خپل مثل پیدا کړی دي مثل الاعلى مې پیدا کړی دي او مثل الاعلى بهترین پہچان چې د مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ذات مبارک با ځکه فرمای بناو رفلای بناو بدلای نه ما بغیر الله پاک چا پیژندل ده نه ما بغیر الله پاک څوک عبادت ادا کولای شي زه خو هم خدای په وسیله د مصطفی منم درته ویل چې وحده الله شریک ته موږ وایو من صدقنا اوس یو لیدل یو کېدل
ساينسي توضیح ته زه کوم مطلب دا ده چې یو ذرې نه واخله تر یوې کمپلیکس پورې مکمل یوې ذره څرنګه مطلب دا د انسان وجود چې انسان الله پاک خپل نایبت مقام ورک دته د منیب ټول خپل صفاتونه عطا نو اوس هغه صفاتونو کته د فطرت مطابق لار صفاکین دینه کا فطرت الله فطرنا صلی الله تبدیل لخلق الله د خلقت چلور ذریعہ دي نور دا فطر دا امر دا خلق تا پکې نور الله نور سماوات او الارض علام ذکی اسمان نور دا خود د ذکی اسمان چې شاید دغه نور له خو الله نور صرف د خپل محبوب ذات او حال ګرځولې دي بیا راځه دغه چې څومره نور ته ازلیت اولیه خرقه ورغسته نو چې د خپل د حب تقسیم شکل ورک په خدای ذکر نو انسان ګران دي نو دو فطر الناس فطر په خپل فطرت باندې د الله فطرت نور قدیم ده هغه باندې خپل حبیب هغه فطرت باندې فطر ناس د خپل پہچان د کل مخلوق ته پاره یو انسان دوم خلقت ناس وګڼ درې امري مخلوق غیر مني هغه خلق چې لا شای نه پیدا کړ بیا خلقي مخلوق هغه خلق چې شای نه پیدا کړل اوس انسان مطلب دا چې دا ما وجود چې تا وجود چې حیوانیت تا حیوان موجود دي ما وجود چې نباتات موجود دي ما وجود چې جمادات موجود دي اوس تاسو سوال وکړئ چې دا غوته ته چیرته خلاص کوي نو ما ته دا وی چې دا توتم ده ما چې د جمادات توتم فیروزه ده تا چې د جمادات توتم حقیق تا چا چې ځکه چې تا وجود چې کوم جمادات توتم د هغه تا سره موافقت خوري کته سره مخالفت چې راشي نو هغه ته نقصان رسي دا مال وجود نه وتلای نباتات دي ته خوشوي زمانه خوشم دا بل یقین خوشي بل سیب خوشي هغه وجود چې د توتم هغه نباتات تا داسې حیوانات دي څوک زمري غوندي بادري څوک ګیدړ غوندي ډارني څوک تروري غوندي چلبازي باسیت قوم او انفرادي تور لکه څنګه وای پښتانه چې ته پړانګ د موږ متل د پښتنو موږ توتم پړانګ د موږ توتم د چیته ده سیدانو توتم قومیت له سره زمرای ده داسې پنجابیانو توتم په کار نه ده مطلب دا چې هر څه خپل یو توتم راوړه د دنیا ته نو هغه چې هغه توتم چې کوم ده کنه موږ نزول نرګنو دوی د جن ارتقا غني وستای وی زری نه تر کمپلیکس پورې د کائنات د وی زری نه واخله تر کمپلیکس چوره چې شادي د الله یو صفت یو خبر او ذات بل په راغله صفت په اسم باندې دلیل وي نه چې په ذات باندې دلیل وي ذات وایي هغه ته چې تنزیه په مقام باندې مجرد وي ټول صفات په دنه جلاسي اوس مطلب دا چې تمال ته مرزوقیت تا دا د الله صفت تا خدا په اسم باندې رازق باندې دلیل ده چې مرزوق به بیا به رازقیت پته لګیږي ته سخی چاته 10 روپۍ ورکړي چې 1000 روزي ممکن وجود جوړ شي سخی به چې ته چاته روپۍ نه کې ورته سخی خو نه کنه نو مرزوقیت چې مرزوقی نو رازق پته بلګي مخلوق وی خالقیت پته بلګي په اسم باندې دلیل ده نو هر انسان یې کم ذریعہ نه واخله تر مکمل کمپلیکس پورې تر خود نه واخله تر خدا پورې دا کوم سفر دا د هر یو صفت مثال فرض کړه د جلالی مولا علی فرمایي چې یو اسم صفت چې کوم دا ظاهر دا 70000 باطن دي 70000 لاکھ باطن دي 70 کروڑ باطن دي نو هغه وی ذریعہ د جلالی اسم دومره ویرت کړای چې د صفت اثري قوتونه جاری شوی وي کاغه د جلالی وي کده جمالی وي یو ذره د سنکیه یو کانه ده تا واخست ته خوري تا وزنی ولدي وزنی د چې خپل نسته خاصیت دا دی وو اسم جلالی دومره ویرد کړه دا هغه د ویرد حامل جوړه شوی دا نو هغه مطلب دا چې هغه ویرد کوم اثري قوتونه دی په چې مجتمع شوی داسې نباتات او داسې هر شي چې نو مطلب دا چې د هر شی یو مکمل کنجسټډ یو سیستم د نورانیت چلیږي د بنیاز رب په مختلفو وسیلو سره په مختلفو کیټګریز کې نو هغه مطلب دا دی حامل جوړ شوی وي نو چې وحدت الوجود ول دا کوم وای کنه دا اعتراض کوي چې نوز بالله هر شیخ خدای نه غني په هر شي چې د خدای جلوه ده د هر شی د یو صفات یو عامل اثري قوتونه دي ک جلالی دي ک جمالی دي صفات سلبیه صفات ثبوتیه دا بیا کیسه ورغږي او څه وحدت الشهود وای چې نه دا هر شی چې خدای لیدسي هر شی وجود اوس کته وای نوز بالله من ذلک چې دا تا ما غوته ده نو دا غوته خو تا دا اوس کته دا سترګې تا دي دا لاس تا دا او بیل وشم نو مطلب یې خو ته کنه بالکل داسې نو مطلب دا چې هغه دا غني چې یو لیدل او په هغه مظاهر چې د بنیاز رب صفاتونه مطلب دا د قوتونه جاری شوي دي او باندې هغه
کېږي ځکه بادشاه حسین فرمایي چې الله پاک د هر چا انسان په خپل ګمان چې وي که هغه هندو وي که سیک وي که څه شی وي چې کومه باندې کومه مشاهده وي فیکټ ګوشي شاید فیت ګوشي شاید او ټروت ګوشي شاید اوسنی مطلب دا د دومره لنډ وخت چې زه دا تشریحګانې شروع کړم نو ډېر وخت په لګېږي نو وحدت الوجود والو او وحدت الشهود والو دا صرف ما په نظر چې لفظي مختلفات دي مقصد خبره د ټولو یوه ده او ما تا ته مخکې عرض وکړو چې تصوف اصلي مقصد ته ګوره یو شي اهداف ته ګوره هغه مقصد او اهداف دا ده چې د خدای مخلوق سره مینه کوون د خدای مخلوق ته بلایي رسون هیڅ چا نه نفرت نه کوون په دې دنیا کې خو نفرت یو نفرت پکار ده باقي له هر شي سره مینه محبت پکار ده او بیا مثبت دا ده کاغه دي حالانکه موږ خپل فکر سره وابسته یو کلندري جلالی سلسله سره وابسته یو موږ خو مطلب دا ده د ذات به ذات مشاهده کوي کنه تصوف یو خپل حدود قید دي نو مطلب دا ده چې موږ بیا دا خبره کوو چې واجب الوجود ذات نه د په ذات او صفات چوک شامل ستا او نه کېدای شي صحیح الله وحده لا شریک ته په خپل ذات چې خپل معبود نه شریک کوي توحید اقرار توحید د لا اله الا الله تشریک ختم کو تصدیق رسالت ته محمد رسول الله چا ویل د کفر ختم کو وا خاتم النبیین دا امام الانبیاء د خپل نبوت چې خپل مسینه شامل وله یو ولایت ته تسلیم ولایت یو مکمل دومره کولا او دومره د طریقت د ولایت چې کوم د کنه د نبوت ته د رسالت ته د توحید ته د عدل ته پرده ورکړي نو مولا مشکل کشا چې موږ شمال علي ولی الله وایو یا مطلب کوم ته ولی وایو هغه مقصد دا ده چې هغه د نبوت رسالت خو په رسول پاک صاحب الاولاد باندې ختم شو نو د هدایت لپاره یو سلسله خو به الله پاک چالو کوله کنه دا امت خو به دغه څه نه پرېږداو کنه نو هغه د پاره چې کوم د ولایت یو سیستم دا چې په هغه چې د مخلوق دارالسلام طرف ته غوښتل دي د الله هغه بندگان جوړون دي څرنګه الله پاک فرمایي چې ما په بندگانو چې داسې بندگان سته دي چې نه نبیان دي نه شهیدان دي نه مرسلان دي خو دو مرتبه دو سره برابر ده هغه پښتنه وکړي چې هغه څوک دي هغه ورته فرمایي چې هغه خلک دي چې مطلب دا خپل جانونه خپل زندگی د ما د محبت لپاره وقف کړی ده او ما مخلوق د بلایي د مخلوق ته د خیر رسونو لپاره خپل ما دوه خپل ذمہواری غانې عطا کړې دي په قیامت په تاسو وګورئ چې هغه به د خدای عرش سایه لاندې موجود وي او د نور خلقو به مطلب دا ده چې یو صفات مطلب یو قرآن شریف ته وایي چې مطلب 70 کسان جان سره بونجولای شي نو هغه خلق قرآن دی الله کتاب دغه خلق دی الله اولیاء دي نو نور ما مقصد ارزو کړو چې افراط تفریط به شکار سوي وي څوک په مطلب دا ده چې موږ ما یو شعر ده چې بلکې ما په ټول شعر چې خپل خوندور شعر دا ما ته چې مزه راکوي چې افراط مغرور تفریط معذور کړي هر انسان بالوله سوا د عشق پر کار کې اعتدال پکار ده واه هر شي چې اعتدال پکار ده عشق نسیوا کاغه مطلب دا تصوف مخالفین دي یا د تصوف عاملین دي نو دوه ته پکار ده اوس که ته په دې باندې خبره شروع کړي چې تاسو ما دارالسلام ته ورسېږي نو بیا ته دوه قسمه ډیوټي درکې یو بارې اجه باندې یو بارې سره باندې نو بارې سره باندې هغه فیصله دي چې کوم شرعي تدوینی امور دي بارې باج باندې هغه فیصله چې تکوینی امور دي سورۃ الکهف په دې گواه ده چې یو خضر علیه السلام یا فقرا چې موسی علیه السلام غوندې بشر نبی رسول هغه وای دا ماشوم ولې قتل کوي دا سوراخونه ولې کوي کیشته چې دا ولې جوړوي نو هغه باریا جبن فیصلون هغه په ظاهر تور باندې نه خبر او هغه یو طریقت یو مطلب دا چې خضر علیه السلام یا کوم نامر کوي هغه خبر ده نو هغه باریا جبن فیصلې دي چې هغه کوم نظام د قطب ابدال د نجوبا د فقرا په ذریعه مکمل فیصلې د باریا جبن نازلې شي او یو مطلب دا چې بار سره بن فیصلې دي چې کوم صوفي تورید اوراد ولې فیصله چي یا کوم ولی الله هغه ډیوټي دا چې دا کوم دی الله پاک رزق ته دی کوم الله نظام دا چې باریا جبن کوم بار فیصله دی هغه لاګو کوي او یو بار سره بن فیصله دي چې کوم د دارالسلام طرف ته دعوت ته تلقین او ارشاد او صوفیا دي فقرا دي چې خلق د پاک در ته پاک محبت ته پاک ذات تر غواړي بهلول صاحب مخکې سوال طرف ته راځو چې سیدانو په شجره باندې مستند دلیل څه کېدی شي او که کوم قسم دلیل پر هم وړاندې کېدی شي یعنی د دلیل حکم په باندې څه کېدی شي دا دومره ښکلی سوال مو وکړو تاسو ته ما مخکې عرض وکړو چې الله پاک فرمایل چې كنت کنز مخفیه فاحببت ان اغرف فخلقت نور محمد و آل بیت محمد زه پټه خزانه وم چې مال ما محبت پیدا سو چې ما پیچان دی اوسې نو ما خپل حبیب او آل پیدا کړ
هغه نور مې اختراع کړ ځکه سره کائنات فرمایي نحن اخترعنا من نور ذات لا میکاس بنا بشر تاسو مطلب دا ده چې موږ باندې د بشر ګمان مه کوو موږ نور نو اختراع سوي یو خلق سوي نه یو په کیسې باندې پوسلې الله پاک ازل نه چې د خپل پہچان کومه وسیله ګرځولې ده کومه مثل الاعلی ګرځولې ده ټول انبیاو ټول رسولانو چې الله پیژندل دا کاغه مری مخلوق تا کا خلقی مخلوق تا کا فطری مخلوق تا او د الله پیژندګلی فقط د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د آل نسوي ده په کیسه ځکه مې مخکې حدیث ته تیر کړ چې رسول پاک فرمایي چې بنا عرف الله بنا عبد الله جبرائیل ولا مشهور واقعیه ده چې الله ورته فرمایي چې تا چور عمر د خبره راشي بچی ته پته دا ورته چې تا نور ګور نو دا 70000 سال مخکې ما برخاته ما بکاته رحمان بابا و نور الله د محمد په دنیا کې چې نور و د ادم چې نه بوی و د ادم او نه هوا د الله پاک پہچان هغه نور کولای شي نه سیوا د بل چیز پہچان دی ممکن نه ده تضادات چې کوم دي دوی چې شی تراشي ډولټي دا شیطانیت ده دا انسان خدای پاک ذهن مغز دوی سي جوړ کړی دي نو ذهن چې کوم دا همیشه د پاره تقسیم پیدا کوي ما جعل الله رجلان من قلب جافي ما په مرچ دوړو نه دي پیدا کړی زړه مې یو پیدا کړی دا نو دا زړه چې چما تا کعبه جوړ سي نو هلته د پاک د نور ظهور وسی نو تا باندې د معرفت کوم نورانیت حقانیت تا کولاو سي نو تا دا سوالو کو چې د الله پاک په رسول پاک شجره مبارکه باندې عزت تا د ادم نه واخله د رسول پاک صاحب الاولاق شجره مطابق ټول نامونه ګڼلای سو ته دغه وخت کوم ما مرشد د داس ټول شجره تا بنام تا ګڼلای سو خو دومره ټیم د چې اوس داس په دې باندې خبره کوم نو مطلب دا ده چې آدم علیه السلام چمال ما کتاب چې کوم لیکل د عرفان المودت په باندې به خبر کوه تقریبا 3300 صفحه ده اخ چې مطلب ما دا 14 ایام ذکر کړه د یوم الازل یوم الالست یوم الیبغسون یوم العشر یوم التغابون یوم الفصل یوم القیامت یوم الدین 14 ایام یوم وقت معلوم نه 7 ایام مخکې دي یوم وقت معلوم نه 7 ایام بعد دي د هر یوم د هر ایام خپل واقعیات خپل ثانیات دي خپل ماخذات دي نو مطلب دا ده چې الستو بربکم قالوا بلا آیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو واړه روحونو اجتماع وکړه قالوا بلا ولنه نو شیطان د الله الہیت نه انکار نه وکړ جی الله پاک کیسه امتحان دی چې نه پېښ الله فرمایي ان نبی اولى بمؤمنین انفسهم تاسو چې څوک مؤمنانو په هغه باندې با اولاد ما مصطفی د ما حبیب وي شیطان د مصطفی حبیب نه انکار وکړ صحیح الستو بربکم قالوا بلا تمہارا رب میں نہیں ہوا تاسو زه خدای نه تاسو رب نه قالوا بلا هر څه ویل تا ما کوم روحونه کوم نفسونه موجود ټول قالوا بلا نو الله پاک په دغه سوال نه پرېښو الله پاک و فرمایل ان نبی اولى بالمؤمنین من انفسهم تاسو چې څوک صاحب ایمانی ها به دغه ما نبی اولا منی شیطان د نبی اولا نه انکار وکړ بشک په کیسه باندې پوښتنه نو شجره قرآن درې شجرې ذکر کړه ده شجره الخلد شجره طیبا شجره خبيثه جی شجره طیبا د محمد و آل محمد مصطفی شجره ده ادم چې چمال دغه شجرات تسلیم کړه جنت ته لاجو وتوي ولا تقربوا هذه شجره دغه شجره مقابله تصور مره ولدان چې واسكن وزوجك الجنه ادم تا دتا اوخشجتا دی جنت چې دی وسدلو اجازت ته حاکمیت تصور زین نو باسا د جنت سرداران نور دی الله سره ول حسین سید شباب ال جنت د جنت سرداران تا نمخ موجود دي دا تا کول ته د وسدنو حق دا د حاکمیت تک نستا یعنی جایل فی الارض خلیفہ کته خلافتونه غواړي ابطات په مزکی باندې ملاو کیږي چې جنت چې وسدل غواړي نو شجره طیبا او شیطان وتراغه ادم ته دیو ناک دیو اواغون په شکل چی یو توتم په شکل چی او ادم ته وای فسور ادم عدل کو حقوق شمس مطلب دا چې یو خو جلبازی سی او بل مطلب زین شکر برباد کړای دا ادم ته حالا دلك شجرة والملك لا يبلى فوسوس آدم الشيطان وفوسوس آدم على دلك الشجرة والملك لا يبلى أو تاغا شجرة شكارك
شجرة الخلد آيات وين بيبقى في كود والشيطان آدم شجرة الخلد وملك لا يبلى شیطان ورته فرمایي تا ته زغه شجره ښکاره کړه چې همیشه رانه والا شجره خالدین والا شجره هغه د محمد ولی بیت محمد شجره ده والملک لا یبلى هغه بادشاہي چې چیرې زوال نه لري صرف د محمد ولی بیت محمد بادشاہي ده نو ادم چې چمال کله دا زین چې دا خبره راغله انسان دا خطا موږ ادم نوذ بالله انبیا ټول پاک دي له خطاونه نو مطلب دا چې خبره دا خالد چې راغله او تو خلافتونه غواړي نو ځکه ته لاړ شجره خلد چې کوم د محمد ولی بیت محمد شجره قرآن نه ثابته ده نو بیا چې کائنات چې په ظاهري تور باندې اولاد ادم نه خو راغله ده خو ادم ته نبوت د په صدقه چې میلاو سره ده لولاک ما خلقت الافلاک ابي بکته مې نه پیدا کول ما د کائنات هیڅ شای نه پیدا کول نو چې وزتا ته و چې ما دا شای تا پر پیدا کړی دي او چې ته دا به چې شانی و چې ته نسته سي بیا خو په کار دي دا شای نه زه تو کړی کوم نو خپل ګوره چې ما او ما تاکم رسول فخذو ما ناکم فانتو چې شای ما حبیب در کوي او ونی سو چې نو منې کوي منې سو حبیب چې شای راګوړي دي چې شنه منې کړیو اني تاریخ فیکم سکله کتابونه وته من علی بیتی تاسو ته دوه کیسې درکم یو قران ده یو علی بیت دي دونه مخ کېږم ما تبا بسو دونه پات کېږم ما گمراه بسو نو چې رسول پاک صاحب الاولاق په وجود لیا سره موجود لیا سره مستقبل اولاد قربان دي سم ثابت قرآن او ناطق قرآن د قرآن ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا د قرآن ما وارثان پیدا کړی دي ما منتخب کړی دي فصل ذکر كنت لا تمن اهل ذکر دي تاسو وګړو بغیر په قرآن باندې په اهل ذکر په ذکر باندې نسو پیدا نو قرآن وارثان د رسول پاک خپل اولاد د تو کړه دغه غوړې د نسویرات المستقیم صراط الذين انعمت یا علامات غلار وشوي چې چا باندې تای نامونه کړی دي څوک تی غیر المغضوب چیرې غضب لاندې دی راغلي ولا زوالین چیرې دی ګرام سلی هغه ته ما ته صرف د محمد ولی بیت محمد نسیوا څوک نه ثابت کوله علي مشکل کوشا پاک بیبي سلام علیه حسن علیه السلام حسین علیه السلام دا پنځتن پاک هغه استی دي چې نه چیرې بت سجده کړی دا نه چیرې غیر الله ته جوکا اوسې دی ویلم هې د پاره نو دا هغه معصومین هغه شجره طیبه ده چې خدای پاک د کائنات سیستم چلیږي دو په وجه باندې فإن رب ان توینا کل کوثر میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے جلال الدین سیوطی او تعلقات صاحب دا کړه چې کوثر نه مراد مخدومه کربلا پاک فاطمه الزهرا ده او هغه اولاد ده اکثر نه کثیر نه کوثر چې شمار باندې کیږي چې د څومره سیدان څومره شجره د مصطفی پرته ده دا اخ کوثر په تجدید چې ده چې مصطفی اولاد موجود ده ځکه د کائنات موجود ده جی کاغه نه وای نو خو وای نو ولا کلمه خو ما خو ته خو شي ضرورت نو خپل وجود واجب الوجود موجود پاسیت هغه اولاد ځکه د بی فاطمه الزهرا ته ام ابي وای د پلار مور دالته به تور اصطلاح استعمال سره ده چې یعنی د شجرات د خپل بچی نه چلیدل ده سیدان هغه د فاطمه الزهرا اسنین کریمین مصطفی مرتضی اولاد دي نور موږ سرداری هر شان موږ قربان موږ په نظر چې د شیعه سنی دیوبندي بریلی تصوف نسته تا موږ دا نه وایو چې ته مطلب شیعه خپل کار د سنیانو خپل کار د الیور چې خپل کار ده موږ خالد دا شو چې شجره طیبه شجره الخلد ده د محمد ولی بیت محمد شجره ده او دا کائنات چې قائم ده د پاکي شجرې وسیله سره قائم ده چې موږ ته څه ملاویږي دغه پاک ان شان کول ابتر تا دشمن به بے نام او بے نشان وي مشهور واقع د اسنین کریمین ناستو جبرائیل راغی رسول پاک مبارک ولی رسول پاک مبارک زړ او جبرائیل راغی چې دا دوه چې و جوړې قبول کړم فصلی لربک وانحر هر خپل بچی په دوه قربان کړه چې ما تا شجره د اسنین کریمین په وسیله سره کائنات ته چلولې ده جی نو مطلب دا د شجره طیبه باندې خو قربان سم کتا زره قدر مینه محبت د رسول پاک صاحب الاولاق سره وی نو قسم په خدای دغه اولاد لیدونو سره تا ته بداړه تصدیق کی تا ته مخکې مالو کو چې دل کی باتوں میں دلیل نہیں ہوتی ہے عشق خبره چې کومې دي کنه دا جانان چې تا ته تا جانان ما یو جانانی زتا ته جانان ذکر کوم نو تغبه خدخال ما خبرونه پته دا ما جانان خبر کوي نو مطلب دا شجره ته به ټیک ته اوس داسې مصنوعي یا مطلب دا د شجره به خلکو جوړ کړی وي خو چې کوم شجره دا مطلب تراسه بلور شریف تا ته جلال الدین بخاری نور دومره سیدان دي شجري وګوره تر اوس پورې دو عادات دو اطوار دو ناسته پاسته وګوره تا ته خپل دا تصدیق ودی چې سید جوړوي خلک شجري او جوړوي به شمار جوړ سوي دي مطلب دا ډیرو خلکو به جوړ کړی وي هغه مشتوي چې هر شی یو اوریجنل یو ارتفیشلی بالکل ډول ټیچر تر راشي یا شیطانیت او هغه خامخا ارتفیشل صحیح نه جوړ سوي وي
ستاسو د کتابونو څومره تر اوسه پورې چاپ دي او څه نامې ډېر مزیدار سوال دی کو تا خو مطلب دا د مونږ تصوف په باریکیو کې واچولو او دا دومره دقیق او باریک موضوع ده چې زه همیشه دا وایم چې یاره یو خو زه دا کوشش کوم چې داسې خبره ما له خولې نه ووځي چې هغه چا دلزاري اوسي د یو قوم یا د یو مسلک خلکو یا د یو ټولنې نو کوشش مو دا یو بیا داسې خبرو چې خو مطلب دا د خطابت نه موږ مرشد صفا خبره د منې کړیو ما چلور انټرویو ډي وی سره وکړې پنځه ما ته وغوښتل بیا رابطې څور وکړې ما ته مرشد وایي چې نه دا خبره ما چیړم نو ما یو شعر ده چې یو څو رازونه داسې هم لرم د عشق بهلوله جهان خو پرېږد د خدای ګوزې له خپل جان پټوم نو مطلب دا د دغه لارې د عشق داسې رازونه هم وي چې بیا منصور غوندې مطلب دا د نصیر غوندې او فرق مو دا د زه گویا نصیر فرق مو دا د زه خاموش نصیر گویا شو نصیري به کړم خاموش که زه گویا شو نو مطلب دا د چې د حق د حق او انت الحق تر منځ بویا دا منصور او نصیر څه نه خبر دي نو مطلب دا د غیر چې خپل خبر یو خپل مؤاخذاتي باندې بچی به تفصیلی خبره کوو زه غواړم چې داسې کس ماته چینی چې زه مطلب دا د یې نه واخله زیر پر د تصوف د فکر چې خلک د کوم اعتراضونه کوي اوس مونږه بیګم مرشد سره تللی وو هغه نه راوړو تا ته ما عرض وکړو چې ما ته عبدالرحیم مظهور صاحب دا خبره کوله چې بهلول صاحب دومره سبه د پښتو ادب ته ورکړي وو خو باس کاش چې تا د پریکټیکلی تصوف یا بسیط تصوف له هر چیز نه وباسلې صفا خبر د مونږ هر شي نه باسلی یو نو اوس دا حوالې چې ما تاسو راغلو چې ما چې تصوف مرشد سره تللی اوس په روحاني سفر نه واپس راغلو نو مطلب ډېرې خبرې داسې چې هغه بیا اوس مطلب د خلکو حوالې غواړي خلک دلیل غواړي او موږ خو دل کې خبرو چې تللی قربان دې سم خبرو تاسو کتابونو سوال وکړو اولنا کتاب ما دا غم قربان دې سم 2011 چې فیصله ده ما مشهور کارمان ادیب عبدالرحیم مظهور ډېر ستره مقاله پلې کړې ده ما خواجه محمد جان پروفیسر رحمت الله مقاله پلې کړې ده ما پیرو مرشد افغار بخاري مقاله پلې کړې ده او د دغه کتاب نه لیکلو نه بعد ما په کتاب چا مقاله ما خپل نه لیکل ډېر خلکو ما ته خواست خو د مظهور صاحب د در صاحب د افغار نه بعد ما ته مزه نه راکوله چې زما په کتاب باندې نو بل ما غم نه بعد دا د ما محبت شاعري ده دغه د ما عشق شاعري ده دا محبت چې څه مال کما ته ورته عشق زنده جوړ سي سر کائنات فرمایل عشق نار یخلق الماسی والمحبوب عشق ور د محبوب نصیبه هر شی وسوځوي نو دغه استخالیت نه چې تیر سي بیا نم نور ورنه جوړ سي مودت ته انسان ورسیږي ادي ما لا ایمان ول ایمان محبت لو چا ایمان ستا محبت نستا محبت هغه جذبه ده طاهر صاحب دی الله پاک جنت الفردوس نصیب کړي چې په دنیا کمینه نه وای طاهر انسانانو بخوړل انسانانو نو چې د انسانیت کوم خور ده د ما محبت ابتدایي شاعري ده د ما عشق شاعری ده زغم او دا زما د مودت شاعری ده در مودت تک رسائی پا کر یہ خاکی بشر بن جاتا ہے نو دا نم د ما 480 صفحه کتاب د محمد والی بیت محمد تعریف سنه خانی د پچې مده خانی د پچې دی اولیاء الله او منقبتونه دي او دا پښتو چې ولنه کتاب د چې چا د محمد والی بیت محمد منظوم کتاب ما په لیکلای ده او دا نه بعد ما د خپل خوجو قوالانو ورونو چې ما باندې ډیر ګران دي فزر موجا ګران د پښتو نصرت فتح خان فلکناز استاد سرفراز دا مشگران شاعری گایکی لوی نام دا دزیشان گل دا رحمان گل استاد شیر علم دا ممدلی دو بلا شاعران دی تاسو علاقې هم مطلب سکندر استاد ابراهیم د دومره ډیر دي چې یو نام مخلصو پر نه پاتې سي خفه بسي نو دا مطلب د یو فرمایش باندې د ما بنګشو علاقې کوم مؤمنان مولایان ذاکران دي دغه پاره ځکه چې بار چاته لیکل نو دا کتاب ما دوته صرف د قوالی باندې صحیح نشر کړه دا صرف هغه قوالی چې ما په مخصوص طرزونه باندې جام او دا ما د کوم خواجه ګلوکاران دي د ما موسیقي ورونه دي موسیقي هر چاته ما غيو شعر د چې منم چې چاته به آرام ساز منم بالوله مو لیوانی سبق زکو ساز د مینې نو موږ د مینې لیوانی مینې سبق له ساز نه زده کوو هر چا خپل سوچ ته خپل اپروچ ده هغه بهت باندې زه خبره نه کوم اپ دې نم په دم چې ما په دا باندې مقاله لیکل چې ساز چې شاید په باندې ما موسیقي باندې په محفل سما په قوالی باندې مقاله لیکل په د ما موسیقي باندې قوالی مقاله لیکل نو مطلب دا ما د موسیقي ګلانو د استادانو فنکارانو ګلوکارانو لپاره لیکل دا چې پخې د ټینیجر شاعري ورته وای یا روماني شاعري ورته وای چې بار به د ګلوکارانو فرمایش د لپاره ما دا کړی دا 5 کتابونه ما چاپ دي او 3 کتابونه حال احوال محال دا 3 کتابونه تیار پراته دي او هغه هم شاعري ده
او یو کتاب ما العرفان المودد د ما نصر کتاب ده هغه ما په اردو چې لیکلی ده په اردو کې مې ځکه لیکلی ده چې پخ چې ما د تصوف د فکر د 14 یا مخکې مې عرض وکړو 3300 صفحات 7 جلدونه دي او په هغه باندې زه مختلفو طریقت سلسلو سره علماو سره عرفاو سره باسونه کوم ځکه چې اور انسان چې شایلی کې هغه خامخا شدت پچې پیدا سي بیا نه بعد اصلاح پیرو راسي کنه هغه نه بعد اعتدال تر راسي نو ما چې داسې کیسې صفه خبر د انسان دی ومني کړه غلطیان انسان ما چې داسې خبرې پچې کړې وي چې هغه مطلب د یک طرفه کېدل نو هغه باندې زه ترمیم هغه باسونه مباسونه چې زه داسې کتاب ما یقین تر راځي کنه چې هغه د هر چا لپاره قابل قابل قبول وي کاغه هندو وي کاغه سیک وي کاغه پښتون وي کاغه پنجابی وي کاغه مطلب د شیعي کسونی په دیوبندي هر فرقه هر مذهب هر ملت هر قوم د لپاره هغه تل وسی کوشش ما دا کړی ده نو مطلب دا د مرشد چې بچي مستاجرات مصادرات دا مختلف مطلب اولیاء او من چې کوم اختلافات دي مستذکرات دي داسې ثوابانو من چې مشاجرات دي داسې ثوابانو او سادات ترمنځ ربایت ترمنځ مستاجرات دي داسې مطلب دا د دوغه باندې چېړن په داسې انداز باندې چې په چا باندې هیټ نه وي او تا خپل کوم عشق تشخص ته یا د تا کوم منزل ده یا د تا کوم اهداف ته هغه مطلب دا د خپل پیغام پیش کړي او شاعري خو ته تمام مخ شعر کو چې زه په فن د شاعري سکړم بالوله د جانان پیغام جهان ته رسول دي نو مقصد مو دا و چې د جهان ما اعلان کې یې مې کړی ده LLB مې کړی ده تعلیم مې مکمل ظاهري طور باندې پوره کړی ده خو شکر د تعلیم مې د معاش ذریعہ نه ده ګڼلی پاک پروردگار ډېر جاګیر را کړی ده 8000 کنال نه زیات وطن لرم شکر ده او دا د کریم رب د خپل مرشد کرم نظر ده چې مطلب دا د مجرد زندگی تیرو د اولاد د منال د مال فتنو نه محفوظ یو مطلب دا هم سره زیاته کو چې تاسو یو ډېر صاحبیت قوم کې یو په خاندان کې یو هغه تاسو پرې خیری و دلته د یو فکری ملنګي د اختیار کړی دی لګای دی شاته څه هغه ده حمزه بابا یو شعر به تشریح ته وکړو چې زه چې پوه کړم لیونی زړګي په پته په خندا مې جام ته ورکړه نو مطلب دا شو که روحاني مثالي علم خوند واخلي که نه نو وخته د جبلت اشتیاق جسم کیسې مزه نه ورکوي اطمینان نفس خبرې مزه نه ورکوي شما ته نورانیت سره هیڅ نور مودت تک رسائی خپا کرے خاک بشر بن جاتا ہے چې انسان چمال د دغ چاشنی واخلی کنه په ظاهر خو د ملنګي فقيري درویشي حالت ذلت حالت تا کنه په دغ چې کوم اذیت ته دغ ذلت چې کوم اذیت ته او په دغ اذیت چې کوم لذت محسوس کی نو هغه بیا پستانه بل چیرته نه ګوري په کیسه پوښتنه کنه نو دا خو فطرتن د چرنګ شاعري الهامي کیفیت یا گاډ گیفټډ شی دا داسې فقيري درویشي تصوف دا فطرت چې د انسان الله پاک اچولای خو ماحول ورته ملاو سي نو هغه مطلب دا چې هغه په لارې باندې روان سي او موږ دای چاته غلط نه وای چاته به کوم ماحول چا په لا کوم سیاتونه استعداد تا کړای نو مطلب دا دغه استعداد د خپل کار اخلي او هغه نه مطلب دا چې کومه ډیوټي تا نه خدای پاک اخلي کوم مقصد پر رسولای نو په کار دا چې ته هغه مقصد جوړ سي هغه سره خلوص سره مطلب دا چې خپل ځان وقف کړي بهرور صاحب تاسو خبرم کو دا مسره زیاته کا چې تاسو بچي واده یعنی دا تاسو او منال مال فتنون الله پاک محفوظ ستنه دوه فتنې دی مولا مشکل کوشاوي مال او منال فتنه د خلک په خواص غواړي مال فتنه د قران فرمایل مال او بنون فتنه دوه فتنه دي خو مطلب دا د خلک غواړي خو موږ شکر در دوه فتنو محفوظ یو فقیرانه درویشانه زندگی تیرو حسن مخخ دی ګوره حسن خدا سي د کنه چې حسن خو ما یو شی ته چې خلای خالق پیدا کړی دی که خوري نه وای قسم د ما خو د جهان ته ور کتلی نه وای واه زه د حسن پرستانم زما عشق زما پہچان دی زما یو مشوکانه دار یو خلای می جانان دی نو مطلب دا چې خپل ته څوک په خولي نظر ګوري اختار خلای جانان غوندي لیدسي نو حسن خو کائنات چې قربان دي سم الله انبیا او ته به تور معجزه ور کړی بشک حیوان او انسان مرګ چې فرق دا د منځ کې چې حسن حیوان حسن نه پیژني انسان حسن پیژني نو حسن سره چې کوم نسبت ته هغه عشق ته او حسن چې مینسی انسان عشق په دغه ور چې العشق نارون یخرج الماسی والمحبوب مولا جعفر صادق فرمایي چې عشق هغه ور ده رسول پاک حدیث مبارک ته جعفر صادق فرمایي چې عشق جنون ده نشده نه بد ده په تا ظرف باندې ده
کدا تا نه مودت ته ورسېدو خو تا ولایت مقام ته رسوي کتا نه هوس ته ورسېدو نو تا ایوانیت مقام ته رسوي نو عشق نه بعد مودت جمال الله جمیل و یحب جمال الله یسین نه دي الله جمیل دا او جمال پسند کوي حسن او جمال هر حسین جمال نه هر جمیل حسین دی بشک په دې باندې پوښتنه نو حسن پرستی خو قربان سم کو چوک وجه زنه کوم نو دا خو کې دا نه سي انسان کې انسان و مشتاق اونس نه ده کنه اونس معنی محبت کیږي او حسن صرف مطلب دا ټکه یا د عشق د موږ دوره متروک او دوره مغضوب کو چې خلک نوذ بالله من ذلک غلط تعلق ته عشق وایي عشق مطلب دا د محبت خو حسن هر هغه خشلات ویل کیږي کاغه جمالاتی خشلات یو وس خشله او سپای او ویني خشله او شلو خشله بنگلو وی دا یو جمال یعنی مینا خپل مور سره محبت سره کول نو ورڅ سره کول نو مطلب دا خو نه کنه لازمي خبر خو دا بهلول صاحب مخکې سوال طرف ته راځو چې موسیقي باندې ماشاءالله ز تاسو کله نه کله ګورم کله نه کله نه چې هر وخت ګورم ډیر زیات لګا پویا په باندې لرو نو په دغه طرف ته اوس یو سوالونه لرسو چې په سما یا په موسیقي کې څه فرق دی ډیر خلاص سوال مو کو سما موسیقي مش اول کله د خپل ماما درس سره هم ابتدایي شاعري کور چې مطلب دا د موثر و دا ماحول چې مال افغان بخاری سره موږ ناس ته پاس راغله لسم نن جمعه چې نو افغان بخاری ته پته چې د موسیقي او د شعر او شاعري رومان شاعري بادشاه نو په محفل چې په بیٹک کې به 24 غنټې دا فدا حسین دو تاسو مشهور او دم ساز دا ټول ګلوکاران به دلته موجود وو موږ مطلب هدي تورغه موسیقي سره او محفل سما سره شوق ذوق ورته ابتدایي مولا غنه وسو نو بیا مو کوشش وکړو موسیقي چې مو ډیر مطلب د زده کړې او خوند را کوي او خپل پردي ډیر مطلب خدا دې است کنجري بن کې میرا عزت نه ګرځي نو مطلب بوله شاغوندې مطلب د جانان راضي کول نه خو بیا کده طرف تراسي کنه تا ډیر څه سوال کو موسیقي باندې ما دغه باندې دا مقاله لیکلې ده وزه تفصیل سره نه بیان ولا دغه اباحت او قباحت باندې خبره نه کول غواړم ځکه چې بیا خلک ما خبره سل خبري وکي خو اباحت قباحت نه علاوه کتو ګوريو مار د چې تا پته د خمار زار نه دکی خو کاغه د خپل بیم شوري کې موسیقي شروع کې نو زاري لپن ختم سي دا د موسیقي اثري قوتونه دي د تا څومره لوی تیسري فلسفران دي چې تا څومره لوی عرفات تیسري دي نو ټول د موسیقي باندې مطلب دا د کته ابن سینا نه غوندي مطلب ساينسدان نه واخلا الخوارزمي نه واخلا باقاعده په موسیقي او کاندیدو کتابونه لیکلي دي او دا ته مطلب دا چې موسیقي کته انسان فرست ډایمنشن او د ابل چې سماعت بصارت نو سماعت چې کوم د کنه هغه مطلب دا د مولا کلندر با سيو فرمان بیان سوا ده چې ال جسم الثبات جسم بالغذاء الثبات روح بالغناء د جسم ثبات د غذا سره ده او د روح ثبات د غنا سره ده نو مطلب دا د اوس ته وایي چې موسیقي او د سما موسیقي چې ما داته د جلال الدین بخاری بادشاہ د کلندر بادشاہ یا د موږ معین الدین اجمیری بادشاہ بختیار کاکی دا راغله دنیا ته کنه دغه علاقې ته د تابعی اسلام په سلسله چې نو دا خلکو چې ته پته چې هندو مذهب چې موسیقي د مذهب یو درجه لري یو حصہ ګرځیدل ده نو خلک دوه خبرو ته غوږ نه نیوي ټیک ده نو دوه امر وسو د خپل چشتن لوري چې تاسو یو داسې صنف ایجاد کو چې هغه خلک مطلب دا د طرف ته متوجي دي د شاعري یا د پیغام کوم ابلاغ بهترینه ذریعہ د عام موسیقي ده فنون لطیفه چې دوه شی نه شاعري او موسیقي دا د انساني وجداني جذبات دومره خوږه پیل کوي کنه چې دومره بل شي نه په اثر انداز کیږي نو مطلب دا د معین الدین اجمیری د موږ د تصوف بادشاہ او جلال الدین پاک کلندر بادشاہ د موږ فقر بادشاہ نو دوه د موسیقي ایجاد کړه او موسیقي چې قوالی کول نه ده او هغه قول چې په اخ چې د قول مصطفی قول مرتضی خصوصا د فقراو قول مصطفی من كنت مولا فازلین مولا دغه چې کوم خلک وایي کنه چې قوالی خسرو بختیار کمال تر رسولې دا نه مخ چې قوالی صورتونه مختلف وو نو قول داسې ورساو چې موسیقي قوالی ته یو موسیقي چې به صنف تا نو چې دا چمال د معرفت کلام
د اولیاء الله او منقبتونه د پاک رسول د اهل بیت او د اصحاب کرامو د دغه پاکو خبرې مشاعري چې په دغه انداز باندې وکړه هغه وجداني کیفیت سره موسیقي سره چې هغه قولونه په بیان کړ چې خلکو ته موسیقي خو یو اړ واخسته کنه او پس پرده خپل پیغام پچې پیش کړ نو بیا کلندر بادشاہ دغه یو دم حال هغه لمحه چې تا حال ته ورسوي مثالي علم ته ورسوي نو داسې ډېرې کیسې دي چې ته په زرانو یو کالو عبادتو چې نسي نسي یو تکلیف پتا ته به دوره قدردار ته یو ستن ولګېږي تا ته به یو ګولۍ ولګېږي نو هغه دغه اختصاص عشق وایي چې هغه یو لمحه تا ورسوي محال ته اختصاص عشق نو دا دم حال ځکه ایت الله پاک لیاقت عمران وایي چې کلندر بادشاہ تشریح کړی ده چې دم حال دا د ما کلندري فکر سلسله سوال ده سوال وایي هغه رښتیا ته چې عبید محبوب من چې داسې کامل سي چې محبوب او محب یو بل چې انا هو انا هو نو مطلب دا چې هغه حال ته ورسیږي مثالي له مشاهده کې د خپل جانان په حضوري چې خپل جان داسې پیش کی چې مطلب داسې ډېر واقعیات ما د کتاب څخه بیان کړي دي چې مختار کاکی په محفل چې مطلب دا د ډېر لوی عالم اشرف صاحب هغه مطلب دا په وجداني کیفیت راغی واغه چې مطلب دا د دنیا نه پرده وکړه صحیح نو مطلب دا چې دا حال کیفیت ته مخصم ارزو چې ما کال شریعت دا کال مصطفی ده طریقت افعال مصطفی ده او معرفت حال مصطفی ده او حقیقت کمال مصطفی ده نو هغه حال کیفیت چې کومه دغه فقرا او دغه اولیاء الله او د تبلیغ و ابلاغ ذریعہ وګڼله او نن پورې چې مطلب د کلندر بادشاہ د دربار ته لاړ سي یو ډېر لوی علم د زی نام نه اخلم هغه ماته دا خبر کوله چې تا خبر ما بخت خبر کوله ډېر لوی علم د ډېر لوی سیاسي پارټي بادشاہ چې ته کلندر بادشاہ تعلیم لاړ سي کپیر لاړ سي خان لاړ سي بادشاہ لاړ سي نو البته باندې خامخا دمال ته په د باندې ویل چې ما تا خبره تا غب چې اخستې و خو چې کله لاړم نو چې کلندر د ما شروع سي ما او زه په جان باندې نسوم پوه چې په ما باندې مطلب دا د کوم کیفیت خورس نو ما به نه وسه چې جان ته مې سوچ کېدل نو ما ته فکر چې دا څه کوي نو ما وی چې ما باندې پته نسته کیفیت خورس بهلول به ما ته خبر کوله خو بالکل صحیح و نو خبره دا چې دغه فقرا اولیاء الله دغه حال کیفیت لپاره د مال د موسیقي هر شی او اهداف بادشاہ حسین فرمایي چې کوم اهداف نه یا مړه نو پس پرده دغه یو اهداف چې خلکو ته په دغه وسیلې سره په دغه طریقې سره د مینې محبت او د الله پیغام په چې دا خلک کوم شی برداشت کوي ګوره الله پاک محبوب خو به مثلو به مثال ده کنه نور ازلیت خپل او چې چمال مشترز نو ورته کل ان کنتم کلنا معنا بشر مثلکم ابيب تور تو تاسو غونډه بشري اوس ابيب ته خدای ویل چې ما خدای جرأت نسته کنه نعوذ بالله من ذلک جزدا وای موږ خو ته بعد دا چې هغه مثلیت ته ګورو فضیلت ته نه ګورو مثلیت موږ ته اقرار پکار ده فضیلت موږ ته تکرار پکار ده موږ ګمراهان په مثلیت باندې اقرار وکړو فضیلت باندې په مثلیت باندې تکرار وکړو فضیلت باندې اقرار وکړو یو صورت خو سره کنيات فرمایي تاسو موږ باندې دا مګورو موږ یو صورت موږ یو حالت تاسو سره ده یو حالت مو بنیاز رب نورانیت سره ده چې کوم عالم مو تاسو سره د مقصد دا ده چې تاسو ته هدایت تاسو د رسولان تاسو دی الله هغه بندگانو ته ورسوه عباد الرحمن ته آباد ته غود نه مبچکو دا صورت کلینه ما بس کوم مطلب دا چې ما تا دته مثلیت ځکه ولژل چې دوه غوندي چې دوه تا خبره باندې پیږي تا کی سوار وي تا سره مانوسی نه چې اوس نوذ بالله مثال که زه خدا سينه ویل چې هغه ما غوندي بدلا زه غوندي بندای دا کی دایسي الله کریم ته کریم خو الله نه ده کنه الله قادر ته قادر خو الله نه ده کنه مصطفی انسان ته انسان خو مصطفی نه ده کنه الله خو از مؤمن انسان ته مؤمن وای اوس مؤمنین الله سبحانه وتعالى من ذلك نو محبوب ته دا خو ویل چې تا خو موږ خو دا جرأت نشو کولای کنه چې موږ دا وایو نو مطلب دا چې دالته کله دا لار سي کومي علاقې ته لار سي نو غي علاقې کوم زبان دا یا کومي علاقې مروجه طریقه کار دا کوم رسومات چرنګري چول دنیا دا بیا مطلب دا چې نن سبا هو مطلب دا ته وګور دا ته ورچول دنیا دا بیري چول دنیا دا موږ په قران اصطلاح چې په فکر چې مطلب بر سره بن بار نه بن بار یا جبن بیا دا به استاد ته مطلب دا چې دی فجار او د ابرار نیټورک خبره شروع نو بیا په کیسه ډیره اوږده سي موږ بیا دا لاندې کېږي ته وایي کیسه اوږده سي نو هغه تشریح کوون خو ډیر ضروری ده کنه قربان دي